میګې ناشنا مخلوق دی. زه به تاسو ته بعض عجایبات د دې میګو بیان کومه، په تعجب کې به لاړ شي، حیران به شي چې د الله څه ناشنا قدرت او طاقت دی. او دا درته ووایم د دې بېدینو زړه له مطمئن کېږي کله چې ورته ووایي چې انګریزانو ډاکټرانو او ساینسدانانو هم دا خبرې راویستې او بیا صحیح ده وایي. انګریزانو چې ووایي نو بیا څه ده صحیح ده. زموږ خو په ایمان په دې دی چې الله دا خبرې کړي دي، بس بیا ډاکټرانو او ساینسدانانو دا بس خبرې بیان کړي دي. نو زمونږ ایمان الحمدلله د مخکې نه په دې خبرو دی او ښه مضبوط دی، خو د هغې سره مغه ایمان ښه ډېر شو. ایمان څه شو؟ ښه ډېر شو. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې کله سپی په یو لوښي کې جبه ووایي نو څو پیرې به یې ځئ؟ 7 پیرې، یو پیر په خاورې سره. څه حکمت دی په دې کې؟ نو دا اوس دی آلاتو سره دا خبره معلومه کړې شو چې د سپي په دې ژبه کې داسې جراثیم دي چې هغه صرف خاورې سره ختمېږي، بل څه شي سره نه ختمېږي. الحمدلله زموږ هغه ایمان ښه ډېر شو. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو ډوډۍ وخورئ نو لاسونه ګوتې د اینځلو نه مخکې وسټئ. اوس ډاکټرانو دا خبره معلومه کړې ده چې دا کم خوراک چې د ګوتو پورې نښتې پاتې شي په دې کې خاص ویټامین او طاقت دی د بدن دپاره چې هغه به نور خوراک کېږي. او داسې نور ډېرې خبرې د میګو د دنیا ناشنا دنیا ده او د دوی دا ژوند ناشنا ژوند دی. خو بعضو خبرو ته زه اشاره کومه. امام ابن القیم رحمه الله په بعضو خپلو کتابونو کې د میګو د عجایباتو ته اشاره کړې ده. په دې باندې بعضو مسلمانانو ډاکټرانو او ساینسدانانو کتابونه هم لیکلي دي، په هغې کې د میګي د تذکر ښه تفصیلي راغلې ده. په دې باندې انګریزانو په دې ملکونو کې په دې باندې چې د بحث ډېر زیات کړی دی، بلکې بعض تاسو ذکر کوم 2 کاله د میګو ته ناسو دوی کتو. 2 کاله ژوند هغه صرف په دې کې تېر کړی چې د میګي څه کوي چې زه دا معلوم کړم. د هغې نه بعد